अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो ګلپاڼې اخر هم ګډا شروع کړه ولی اوسینګه کغواړي چې تاسو هم خبر شي ویډیو را سره تر اخر وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې هم دغه رنګین نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي دوستانو داسې پښتون بنوي چې ګلپاڼه نه پیژني خو ګلپاڼې داسې حدونه کراس کړل چې اوس ورته پښتنه هم نشو ویلې هغه دا چې په 22 سپتمبر باندې یو داسې سندره راځي چې ګلپاڼه پکې پورا ډانس کوي زه دا نه وایم چې یو سندرغاړی ډانس نشي کولی خو داسې سندرغاړي چې پښتو سندرغاړو سره کم راځي او داسې په لاهور او کراچۍ کې د پیسو لپاره ګډا ته هم زړه ښه کوي نو دا ډیره د شرم خبره ده په دې باره کې د پښتو ژبې مشهور شاعر او جرنالست فاروق فراق هم لیکلي چې د پنجاب یا کراچۍ اردو ژبې سندرغاړي ورته د جوړه سندري ډیوټ آفر هم کړی وو بیا ورسره پښتانه سندرغاړي لکه د فیملی هیروین ډانس ته هم تیاریږي بیخي ترهیر شي چې دا یو سنگر ده ډانسر نه بهر حال انتظار وکوو د علي ظفر دی نوې سندرې ته چې د ډانس لنډی دی پرون جاری شو یادګیرنه زه د ډانس مخالف نه یم خو سینګینګ او ډانس دوه جدا جدا هنرونه دي او د هر هنر خاون باید په خپل هنر وپیژندل شي دوستانو د دې سندرې لږه برخه یا پرومو تاسو د علي ظفر چې د اردو ژبې سندرغاړی دی د هغه په پیج کې هم کتلی شي تاسو د ګلپاڼې د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم